الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمونږ نن کوم ویلاګ چې دی نو هغه مونال ته دی. تاسو ټولو ته دا یاد وي چې زمونږ ګران فرهان صاحب او میډم دلته کال هم پوره شو او نن ډېر ګران هلال کلیزه هم ده یعنې برډ دی نو هغه به مونږ هلته لمانځو. هلال او مونږ خو ټایم یو ځای تېر کړی یعنې 22 کاله زمونږ یو ځای وشو الحمدلله. انشاءالله خپل دا ژوند دوام به برقرار ساتو د خیره او انشاءالله زمونږ ټولو دعا ده چې زمونږ دا قسط انصاف چې دی دا ټول مونږ سره په دغه خوشحالو کې څنګ په څنګ لاړ شي. نو مونږ به ځو مونال ته را سره اوسئ. دا وګورئ څومره د مینې کتابونه دي که نه او دا وګورئ دي دې ته پخوا مونږ دی دغه وی که نه دا هغه دغه دی که نه چکنۍ والا کوم هغه چوټي چې دی که نه خیال لري هغه نور دا بعضې څیزونه زما ډېر زیات خوښېږي که نه لکه داسې دا کلچوري څیزونه پالۍ دي که نه چې دا خو ژوندون دی لوږې تندې دي تېرېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه. هم داسې ده چې دا حیران شي سړی که نه چې داسې وویني داسې څیزونه او دا خو ما ته زمونږ کلچر نه ښایي دا خو زما خیال دی چې ترکش کلچر دی که نه دی نو دا هم دا هم دا هغه څیزونه دي چې کوم په لاسونو باندې جوړ کړي دي که نه هغه دا هم د کمالګارۍ کې دا هر څه په لاسونو باندې کېږي دا هم ورسره تاسو دې خوا لږ راشئ نو دې کې هم دا ډېر ښه شیان دي پته نه چې دا اوس څنګه کېږي دا به دې زنانو منانو ته پته موږ ته پته نه لګي دې سره ډېر ښه سامانونه دي. دا زمونږ یو ډېر ګران ملګری دلته ولاړ دی. دا تاسو کتی شئ نفرایټ څه سامان دی نور خو به دې مونږ ته ووایي دا څه شی دی پوهېږئ تقریبا دا د کوم ځای نه جوړېږي او د کوم ځای نه راځي؟ سر دا اصل کې ګرین اونیز خو یا موږ خپله کړل او دا چې کوم دی دا امپورټ زموږ دا چې کوم دی د افغانستان دا د افغانستان دی دا خلکو که نه یاره ها او چې دا Happy birthday. आराम से
درانی صاحب له مور گیا نشان مو د شکر څخه نشان هم دومره راته ګرانې زما یاره لکه ژوند هم دومره راته ګرانې زما یاره لکه ژوند خو خدای دې مه کړه داسې بې اعتباره لکه ژوند دا زه چې پې روان یم دغه لاره لکه مرګ دا زه چې پې روان یم دغه لاره لکه مرګ راتلونکو پښتنو لا دغه لاره لکه ژوند تا ته ډالۍ